یا ایها النبی پدی آیت کی پدی آیتونو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام لنهم لسم یولسم دولسم او دیرلسم خطاب دی دا خطابات دی یا ایها النبی اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا نهم خطاب دی انا ارسلناک بیشک تمنگر علی گلے شاہدن بیان کونکے شاہدن یو معنی بیان کونکے دو معنی دا شاہدن گواہی کونکے ومبشرا او زیر ور کونکے ونذیرا او یر ور کونکے سو صفات شو دری شاهدن یو مبشرن دویم نذیرن دری وداعیا الی الله او دعوت ورکون کې الله ل باذنه د الله په حکم تبصی داعی به دعوت به ورکه خلق ل باذنه د الله په حکم د څلورم صفت ګورا الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صفاتو کې یو صفت ذکر کړي چې داعی خو مدعی ذکر نه داعی ذکر کا مدعی ذکر نه کا ځکه مدعی هغه چاله وي ک خپل دعوه پرې دینو پرې خودیش خپل دعوه پرې دی اجازه ولا شته او داعی هغه چاله وي چې دعوت نشي پرې خوده کته وی چې دعوت به پرې دم نه به کوم الله وجنا نه به پرې دی ګوره کې به نو داعی دی وداعیا الی الله او دعوت ورکون کې الله طرف ته باذنه د الله په حکم دعوت ګوره اختیاري شي نه دی چې ته یې راکه زما خو هي دعوت بکوم او کوم خو خني دعوت بنکم نه دعوت بخامه خاکی کزله دی غواړي او کنه غواړي دعوت بکې ګوره وسراجن او چراغ دے مولگرن رنا کون کے دے پنزم صفت چراغ دے اللہ نبی علیہ السلام تو ته څه چراغ چراغ نور ذکر نک سپوږمۍ اون ویل ولی زکه نور چې کله ډوب شي بیا خو رڼا نه کوي کنه سپوږمۍ چې کله ډوب شي بیا خو رڼا نه کوي او چراغ هر وخت رڼا کوي او بل دا د رڼا د سپوږمۍ نه خلق رڼا نشي اغسته مثلا چې سپوږمۍ پټه شي وته بیا ځان لا اولګي او د نور نه خلق رڼا نشي اغسته چې نور ډوب شي وته بیا ځان لا رڼا اولګي او د چراغ نه خلق رڼا اغسته شي دیو دا هغه نه خلق رڼا اغسته شي کنه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چراغ دی صحابه کرام وته نه خپل دیوی اولګولې کنه هغه خپل دیوی اولګولې رڼا ته واغسله دا غوی نه بیا نور خلکو دیوی اولګولې ته اوسه پوری دا دیو رڼا الحمدلله روانه دو چلیږي نو وسراجن او ته چراغ منیرن رڼا کونکه وبشر المؤمنین دا لسم خطاب دی وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنان لا بان لهم چې بشک اشته د دوی د پاره من الله د الله د طرف نه فضلا کبیرا لوی فضل لوی ثواب ولا تطع الكافرین دا یو لسم خطاب او اے پیغمبر خبره ممنه د کافرانو والمنافقین او د منافقانو دا رقم اول سر کې تیر شو یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین خبر ممنه د کافرانو او د منافقانو د کفار او منافقینو به خبرې کولې کنه چې دا غستانی ګور د دې سر غستانی کانه کیږي دا خبرې کولې نو الله د دې خبرې ممنه ودع اذاهم دا دولسم خطاب او پرې د پیغمبر اذاهم تکلیف ورکول د دوی تعالی تکلیفونه رسي تا پورې خبرې کوي تهمتونه تړي کنزلي کوي بدره دی وای الله وي پروايي مساته ودع او پرې د اذاهم تکلیف رسول د دوی وتوکل علی الله او ځان اسپارا په الله دا دیر لسم خطاب الله وي پما باندې ځان اسپارا بس تا حفاظت کومل ګرځي کو وکفا بالله او پر دې الله وکیلن ذمہوار یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات پدې آیت کې دیر لسم خطاب د مؤمنانو او د دې آیت مقصد دا دی خلاصې تاسو له بیان کړم چې کله یو سړی د خځې سره نکاح وکړه خلاصته ور سره تیرا کړي نو نزدېکت ور سره لا نو کړي چې طلاق یې کړه خبره پوهیږي کنه نو د دې خځې د پاره یو خدای چې عدت په نشته دی عدت په دې باندې نشته څه معنا که سبا له دا خځه بل چا سره نکاح قائم کولې شي هغه مخکې چې په دویمه سپاره کې مونږ ویلو کنه چې درې حیزونه به انتظار کوي هغه په دې باندې نشته ګوره د دې آیت حواله دویمه سپاره کې تاسو ما درکړې و ترجمه کې چې عدت په هغه خځه باندې دی چې خاوند وسره نزدېکت کړي که نزدېکت نو کړي او طلاق یې کړه شپه ور سره نو کړي طلاق یې کړه نو په دې خځه عدت نشته یعنی که سبا بل چا سره نکاح قائم کولې شي دا یو او دویم د دې خځه د لپاره مہر څومره دی کچرته دی خاوند ولا مہر ټاکلې
که مہر څو مسما کړي او ټاکلې نو چې کوم څومره مہر ټاکلې داغي په نیمه بوله ورکی خبره پوښولای کنه او که بیخي د سره مہر مقرر کړي نو کله سره مہر مقرر کړي نو بیا بچي ورکی بیا متعاده یعنی صرف سامان د فائدې به ولا ورکی د سلګ غوندي او جوړه جامې نور یو شم د خزې لپاره بیان نشته خبره پوښولای کنه آیت مقصد دا یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا نکحتم المؤمنات کله چې تاسو نکاح وکړئ د مؤمنانو خزو سره ثم طلقتموهن بیا ولا طلاق ورکړئ من قبل ان مخک د دین تمسوهن چې تاسو ور سره نزدېکت وکړئ فما لكم نشتد پتاسو باندې علیهن پدی نشتد استاسو د پارا علیهن پدی زنانو باندې من عدت سعدت تعتدونها چې تاسو اشمارای پدی خزو عدت نشتد فمتعوهن سامان د فائدې ورکې دویلا سامان د فائدې ورکې سمانه تاسو لما خبر اوکړه کمه هری ټاکل یو نیم مہر به ولا ورکې او کنه یو ټاکل بس صرف یو جوړ جامې وسرحوهن رخصت کې دا زنانه صراحا جمیلا پر رخصت کولو خيستا او سرا په خه طریقې سره خوشی کې چې بزی چرته زلاړ شي قبل چا سره نکاح کې وبې یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن پدی آیت کې 14 خطاب دی نبی علیه الصلاۃ والسلام لخوا او پدی آیت کې الله جل شانه خپل نعمت ذکر کوي په خپل نبی باندې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې الله نعمت ذکر کوي نعمت څه ده چې الله وی تعالی مې ډېر خزي جایز کړی دي د ډېرو خزو سره نکاح کول څلور قسمه خزي په دې آیت کې ذکر کیږي چې دې کوم ته نکاح کولای شي په دې کوم کولای شي په دې کوم کولای شي په دې کوم څلور قسمه زنانه خودلی په دې کې چې به ارڅو کې خبره پويږي کنه څلور قسمونه دي په دې څلورو قسمونو کې چې ار رقم خزه به ارڅو دانه ته کې کوي شي بعضي ملحدین دا خبره موږ سورته نساء کې کړي و بعضي بيدینه خلق په نبی عليه الصلاه والسلام اعتراض کوي چې نبی له سلام شهوتي انسان او ډیر نکاحونه کړي لیکن دی آیت کې الله وجه بیانوي چې د نبی عليه الصلاه والسلام ډیر نکاحونه د شهوت په وجه نه بلکې د دین د خدمت لپاره وکړه ډېر نکاحونه په دې خاطر باندې کړیو چې د نبی عليه الصلاه والسلام د ډیرو خاندانونو سره تعلق پیدا شي خپل ولی پیدا شي او د دین د اشاعت لپاره زمينه برابر شي خبره پويږي یا ایها النبی اے نبی عليه الصلاه والسلام انا احللنا لك بشک من حلال کړي ستاده پارا ازواجک استا بیان اللاتی هغه اتیت اجورهن چې تو ورکه اغه له مہرونه هغه بیان چې تو ول مہرونه ورکه وما او هغه ملکت یمینک چې مالک دې استا خلاص یعنی وینځي دام ستاده پارا حلال دي مما هغه افا الله علیک چې الله مهرباني کړي دا پتا باندې الله تعالی درکړي دي یعنی یو خو دې هغه خزيري چې تا ولا مہر ور کړي دي او بل وینځي هغه وینځي چې نبی عليه الصلاه والسلام یا خو آزاد کړي نکاح ور سره وکړل خبره پويږي کنه لکه صفیه رضی الله عنها دا اصل کې وینځه وګوره خو نبی له سلام آزاد کړو نکاح ور سره وکړل امدغه شان جويريه بنت الحارث دا هم اول کې وینځه نبی عليه الصلاه والسلام آزاد کړو نکاح ور سره وکړل او یو ریحانه پنامه باندې نبی رسول الله وینځه او آزاد کړي نو امد سیبت نبی عليه الصلاه والسلام فائدہ اخیستل نو دوه قسمه خزي بیان شولې ښا حلال دي ستانه پر ازواج کستا بی بیان الله تی هغه اتیت اجورهن جتا ورکړي دي مہرونه د اغوي دایو دوی موما او هغه ملکت یمینو کچ مالک دې استا خلاص مما ده غنا افا الله علیک چې الله مهرباني کړي پتا یعنی وینځي دریم وبنات عمک او استاد تر لورګانی وبنات عماتک او استاد عمو لورګانی د تر لورګانی وبنات عماتک او د عمو لورګانی د ترور وبنات خالک او استاد ماما لورګانی وبنات خالاتک او استاد خالو لورګانی خاله ترور د مور د طرف نشي کوم تروري د مور خور هاجرنا معکا چې هجرت کړي تا سره دې کې دا شرط دی ګوره د ماما لورګانی او د خالی لورګانی د تر او د عمی لورګانی چې هجرت تاسو کړی ځکه هغه وخت هجرت فرض نو کمی زنانه چې هجرت نه کړي داغي په ایمان کې نقصان دی نیمګړتیا ده نو الله خپل پیغمبر له داسې خزه په نکاح نه ورکړي چې داغي په ایمان کې نقصان یې
خبره پويږي کنه. دا څوم قسم زنانه شو په دې آیت کې؟ دریم قسم شو. دا دریم قسم شو. اول هغه چې تا ول مہرونه ور کړی، دویم وینځ او دریم دا شو. څلورم و امرأة مؤمنة او مؤمنه خزائن وهبت نفسها كوبخ خپل ځان للنبي نبي عليه الصلاه والسلام لا ان اراد النبي كغواړي نبي ان يستنكحها چې نکاح ور سره وکي. کدا نبی غواړي چې نکاح ور سره وکي نو دا جایز ده. خالصه لك دا خالص تا د پاره د ګوره من دون المؤمنين بغیر د نور مؤمنانو نه. د دې مقصد دا دی وخت زراش او پیغمبر لوي چې ما ځان تعالی بخله دې بستار مې در بغیر د مہر نه. مہر دنه نه غواړم بزان مې تعالی بخله دې نو دا جایز دی. بل چا د پاره دا جایز نه دی ګوره چې د مہر نه بغیر د خځې سره نکاح وکړي. بل چا د پاره دا جایز نه دی. دا صرف د نبی عليه الصلاه والسلام خصوصیت شو. خالصه لك خالص تا د پاره من دون المؤمنين سوا د نور مؤمنانو نه. بعضی دیندار خځې بوي نیکانه خځې بوي هغه به دا غوښتل چې زه د پیغمبر په نکاح کې راشم، چې زه د پیغمبر خزه شم، په دې به فخر کو خوشاله دل. نو ځکه به ویل چې بس ما تعالی ځان بخله دې مہر نه غواړم خو ما په نکاح باندې واله. قد علمنا ما فرضنا عليهم یقینا من معلوم دي ما هغه فرضنا عليهم چې من فرض کړي په خاوندانو فی ازواجهم فبارد بیبیانو د دوی کې. مراد نه څه شه دي دینه مراد مہر دی. الله وی موږ له معلوم دی هغه شی چې موږ فرض کړي په خاوندانو فی ازواجهم د دوی د بیبیانو په باره کې، یعنی مہر. الله وی مہر موږ له معلوم دی. د مہر کما اندازه د امام ابو حنیفه سے په نسبت باندې 10 درهم دي چې دا غینه تقریبا 7.4 کلدار خوشا به جوړیږي. دینه کم مہر جائز نه دی. اگر چې نور امامان وی چې څومره مہر وی کله یو کړي هغه وی صحیح دی. موږ له معلوم دی هغه څه چې موږ فرض کړي په دې خاوندانو فی ازواجهم د دوی د بیبیانو په باره کې، وما او هغه ملکت ایمانهم چې مالکان دي د دوی خلاصونه نه د وینځو په باره کې. خذل بده شی ورکی خاوند مہر بم ورکی او نفقه بم ورکی او وینځو د پاره صرف یو شی چې نفقه ده، خرچه به ولا ورکی، مہر نشته ده. ځکه خپل وینځي سره نکاح نه کیږي. لکای لا یکونا د دې د پاره چې نه علیک پتا باندې حرجن ستنګسیا. الله وی ګوره دا ډیره خزي مونږ تعالی جایز کړی دا ولی د دې وجه څه ده؟ لکای لا یکون علیک حرج، د دې د پاره چې نبی پتا باندې تنګسیا په دعوت او تبلیغ. ما مخکې خبر وکړه کنه چې الله نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره ډیره خزي جایز کړی و. څه د پاره؟ لکای لا یکون علیک حرج، د دې د پاره چې نبی پتا باندې تنګسیا په تبلیغ کولو کې، چې خپلوان دې ډیر شي، سرګنۍ دې ډیر شي، نو به د خلک عزت کوي، قدر بده کوي، احترام بده کوي، خبره بده منی کنه. او بل د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان زیاتې وي په دې خاطر چې هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مسائل زده کول او هغه به امت له خودل، بیا خصوصا د پردي مسائل د کور مسائل هغه به بیان زده کول او نور زنانه ول به بیانول کنه. نو دا پکې فائدہ واخه. وکان الله دی الله غفور الرحیم بخنه کون کې مهربان. ترجی ما تشاء منهن مخکې ذکر شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام له الله ډیری بیبیانې جایز کړي وي، دا دغه خصوصیت. اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بل خصوصیت ذکر کړي، توجه راکړئ. چا چې دوا یا درې یا څلور خزې کړي، یعنی دیوی نه زیاتی کړي، نو مسله دا چې په دې سړي باندې عدل او انصاف کول لازم دی. ګوره چې دا به د خزو ترمنځ انصاف کوي، خرچه به یو رقم ورکوي، شپه به یو رقم تیری، کېوي سره یو شپه تیری بل سره بم یو تیری، کېوي سره دو تیری بل سره بم دو تیری. دې دا قسم او نمبر وایخه. لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام الله پاک دا نمبر معاف کړو. اگر چې دې کې اختلاف د علماء شته، خود دې آیت نه معلومیږي چې الله نبی علیه الصلاۃ والسلام له نمبر معاف کړو چې ستا خو خدای کوم بي ځان سره نږدې کېو کوم ځان نه لري کې ستا خو خدای کمل په نمبر کې زی ورکه او کمل نه ورکه، دا ستا خو خدای. لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام همیشه د فار د نمبر خیال ساتل لري. ګور الله خو اجازه ورکړي و، خو لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام د نمبر خیال ساتل لري. د هرې بیبي د پاره خپل نمبر ټاکلو. ترجی رستا کولې شي ته ای پیغمبره، ارجاء رستا کولو ته وایي. ته رستا کولې شي من هغه زنانا تشاء چې ستا خو خشي منهن د دې بیبيانو نه، یعنی که کوم خزه رستا کې نمبر ولا نور کې ستا خو خده.
وتؤوي الیک ونزدیک ولش د ځان سره ما تشاء او هغه چې ستا خوښي یعنی کومل نمبر ورکه ځان سره نزدیک هم ستا خوښه ده ومن او هغه څوک ابتغیت چې ته ولټې ممن ده هغه چانه عزل تا چې تا جدا کړی دا فلا جناح علیک ان نشته ګنا پتا باندې یعنی وخزته د نمبر نه استلې د بیرته په نمبر کې داخله نو کولې شي ومن او هغه څوک ابتغیت چې ته ولټې ممن ده هغه چانه عزل تا چې تا جدا کړی فلا جناح علیک ان نشته ګنا پتا باندې لکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بیبي و سوده رضی الله عنها په نامه باندې سوده بنت زمعه هغه خپل نمبر عائشه صدیقه لبخله ولوي زما په نمبر کې د نبی اسلام تعالی راضي نو د څه کولې شي چې واخذ په خپل خوخه باندې خپل نمبر بلی خزله او بخي چې بس زما په دې تعالی راضي ولو ومن او هغه زنانه ابتغیت چې ته لټې ممن ده هغه چانه عزل ته چې تا جدا کړي فلا جناح علیک ان نشته ګنا پتا باندې ذالک ادنا دا ډیر نږدې دا څه شي چې دا ته په نمبر باندې عمل وکي ما تاسو له نبی رسول الله باندې نمبر فرض نو خو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نمبر کو ارخ بل خذل بخپل نمبر ورکو نو الله ذالک ادنا دا ډیر نږدې دا تقر چې یخیږي به اعینهن استرګې د دوی د استرګي به یخی معنا خوشاليږي به خفقيږي به ولا يحزنون بغمجن کیږي ويرضون دوی به خوش ويرضون دوی به راضي وي بما په هغه اتيتهن چې دوی دوی لورکه كلهن ټولي ويرضون او راضي به دوی بما په هغه اتيتهن چې دوی لورکه كلهن ټولي به راضي وي یعنی کته ولا به لګ نه فوق ورکه او ډیره ولا ورکه به خوشاله زغه بو چې تم کې انصاف کی خو ما مخکې خبر او کړه ګوره دا حکم صرف د نبی رسول الله لپاره دی عام سړو لپاره امر داده چې هغه به نمبر کې مساوات او برابرۍ کوي حدیث کې راغلی چې د کم سړی ډېری خزي دعا یا درې یا څلور او دا سړی پکې انصاف نه کوي نو د قیامت پر ورځ به د سي حال کې حاضر شي چې فالج بواله دا یو اړه به کار نه ورګي ګوره الله به او شرمای والله يعلم والله بوئګ ما په هغه فی قلوبکم چې تاسو په زړونو کې دي څه معنا یعنی بعضی وخت کې د زړه محبت دی وی خزي سره زیات نو دا غیر اختیاري دی دي کې به ګناه نشته ده د زړه مینه دی وی خزي سره زیات لکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مینه د عائشه صدیقه سره زیات و خدای د انسان په اختیار کې نه دی نو د زړه محبت خو غیر اختیاري دا به باق نه کوي په دې باندې الله نیول نه کوي خو چې کوم شی د سړی په اختیار کې دی هغه به کوي لکه نفقه ورکول خرچه ورکول او نمبر تیرول وكان الله او دي الله عليما کوئی حليما صبرناک لا يحل لك النساء من بعد حلال ندي استاد پارا النساء زنانا من بعد دین رستا دی آیت کې دو توجیهات متوجه شي یو دادا چې دی آیت کې الله نبی عليه الصلاه والسلام لوي چې استاد پارا حلال ندي زنانا من بعد دین رستا نور زنانا نشي کولای ګوره بند لیکن دا آیت به منسوخ دی په هغه 50 نمبر آیت کې 50 آیت کې مخکې څلور قسمه خزه بیان شول دا آیت په هغه آیت سره به څه دی منسوخ شوی دی خو په دې به یو سوال راځي چې منسوخ آیت خو مخکې ذکر کیږي او ناسخ آیت وروسته ذکر کیږي قاعده خدا ده او دلته خو هغه آیت مخکې ذکر شوی دا ورپسې وروسته دی نو جواب دار چې دا آیت نازل شوی مخکې دی اگر چې لیکل شوی وروسته دی دا آیت مخکې نازل شوی دی لا يحل لك النساء حلال ندي استاد پار زنانا من بعد دین رستا او دویم تفسیر په دې آیت کې دا دی چې منسوخ نه دی دا آیت منسوخ نه دی د آیت دا معنا ده چې حلال ندي استاد پار زنانا من بعد رستا د دې څلور قسمونو یعنی دا څلور قسم زنانه استاد پار جائز دي دینه بغیر نور نشي کوله لکه مشرکه مجوسی بت پرستا مثلا دا نشي کوله نو آیت منسوخ نه ده آیت وسم پاتې ده لا يحل لك حلال ندي استاد پار النساء زنانا من بعد رستد دي څلور قسمنا ولا او نو دا جائز دي ان تبدل بهن چې تبدل کی په دې زنانو سره من ازواج نور زنانا دا هم جائز ندي چې تبدل کی په دې زنانو سره نور زنانا یعنی د دې په عوض کې نور قسمونه اوکي یادا په دور جاهلیت کې به خلکو کله ناکله خزي او بل سره بدلولي نو الله ودا جائز نه دي چو سړی خپل خزبل چاله ورکو داغه خزدان سره
ولا ودام جائز ندی ان تبدل بهن چې تبدل کی په دې زنانو سره من ازواج نور زنانا ولو اعجبک اگر که تعجب کی اچیتا حسنهن خائس د اغوی یعنی اگر کابل خزر رخصتنی الا ما مگر هغه ملکت یمینو کا چې مالکان دي استاخلاص یعنی مطلب کوین دي نو هغه نه کفه داخله جایز د بدل مسأله د سیدا چې د زمنګ استاد پښتنو کې ډیر زیات رواج ده خو پښتنه وکړه بدل چې ده اکثر علما خو چې دا ناجایز دی بالکل سره جایز نه دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې دا جایز دی خو خنه دی ځان ته نه ساتل پکار دی یو خو شرعا خنه دی ځکه د بعضی روایتونو معلومیږي چې دا نه ده پکار او بل عرفا کومنګو تاسو وګورو چې چا بدلونه کړی دی په غم اختری لانجی پکې جوړی دي وهل تکول او اکثر د سی وشي چې بیا طلاق مستور ډېر لانجی ما خپل سترګو باندې د سلیدلی چې د بدل د وجنه لانجی خلکو لا پیدا شي زکه کپه یوی کورانه کې د خځو د خاون ژوند خرابي نو هغه بل کورانه لیم زور ورزي کدل د دوی د لڅپېړه ورکه التاغه لسوک ورکه کدي سره لګي خبره اترې اړې التاغه وਹੀ ټکې بغیر د ګنا نه غي به جرم هم نه کړي به خزه کلاره خزه وي خو جدل ته یوي سره ظلم کیږي بل سره هم دی نو بی ګنا هغه بل پکې زوري نو بدل چې د دین نتیجه هم شرعن خندا شرعن هم حکار نه د دین په لحاظ سره او د عرف په لحاظ سره چې موږ تاسو وګورو تاوانونه زیات دي نو د بدل نزان ساتل پکار دي اگر چې د امام صاحب پنځ باندې کچا او که جائز دی خو لیکن خنه دی ځان ته نه ساتل پکار دي وکان الله او دی الله علی کل شیء رقیبا په هر یو شی باندې څارنه کوونکې یا ایها الذین آمنوا داش پاړسم دا څوارلسم خطاب د مؤمنانو لخوا مخکې د مؤمنانو د 14 خطابات بیان شو په دې آیت کې اته آداب الله بیانوي څه په طریقه د امر سره او څه په طریقه د نهي سره دا آیت په هغه وخت کې نازل شو چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح د زینب بنت جحش سره وشو نو بعضی صحابه کرام شو هغه د وخت نه مخکې راغلي ډوډۍ ولیمه کنه په واده کې دا کوم خوراک چې دا سنت دی چې سړی خلک را اوغړي میلمان را اوغړي او ډوډۍ ولور کې دی ولیمه وای دا سنت عمل دی خودمره خبره ده زمون کلو کې زمون طرف ته رواج دا دی بلکې ډیر خلک چې زګورم دا رواج دی چې ډوډۍ ورکي خو کله ورکي اول ډوډۍ ورکی پروګرام کوي هغه نرسته بیا نکاح تړي هغه نرسته بیا ناوي راو ډولۍ راوړو بیا نکاح تړي دا طریقه د سنتونو خلاف ده ګوره سنت طریقه دا چې خزه اول راوستل شي ډولۍ راوستل شي د خاون په کور کې نکاح او تړل شي بلکې خبره خدای چې خاون ور سره شپم او داغه په سباله بیا خلکو ډوډۍ ورکی او کشفه اونکې نو کم از کم چې دومره وشي چې دا خزه د خاون کور لرا شونه کوي او تړل شي خبره پويږي کنه اخی نه روسه به جوړي ورکې دی ولیمه وي دا به ډېر اجر لري دا سنت طریقه ده خو ما تاسو خبره وکړه چې زغ خپل کلی طرف ته دا خبره ګورم او اکثر زینو کې زدا ګورم زمنګه طریقه د دین خلاف ده اول خلک ډوډۍ ورکی میلمانو عذر کې اغه نه روسه به ډوډۍ راوړي وغه نه بعد به نکاح تړي نو دا د سنتونو خلاف عمل دی بهر حال کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح د زینب رضی الله عنها سره او شو ولیمه وکړه ډوډۍ تیار کړه نو بعضی صحابه چې هغه د ډوډۍ د پخېدلو نه مخکې راغلو دیری جوړه کړې و ډډې والی خبرې کولې او بیا چې کله ډوډۍ وخوړل شو بیا هم ناس ته خبرې کولې او کا پېښه په لګولې نبی علیه الصلاۃ والسلام له دې تکلیف ورسېد کوروا په دې تکلیف کې کیږي ځکه یو خسړې استړې استومانه منډه او ترډي او بل میلمانه ناسي بس تکيګانی والی زینه الله جل شانه دا آیتونه نازل کړل او په دغه وخت کې د پردي حکم هم راغی دی وخت پورې د پردي حکم نو راغلی خزو پرده نه کول ښکارا بغرزیدل دا آیت چې نازل شو الله د پردي حکم را اولګو چې باس تاسو چې د زنانو نه کم شی غواړي د پردي شاله به غواړي مخامخ ونور نه غواړي پرده وشو خبره پويږي نو پدی آیت کې الله ات آداب بیانای چې بازي امرونه دي او بازي نهي دي تاسو ولا ګورئ یا ایها الذین آمنوا اے مومنان لا تدخلوا مداخله گئی بیوت النبی د نبی علیه الصلاۃ والسلام کورن لا الا ان یؤذن مگر دا چې اجازه وکړي شي لکم تاسو لا
د اجازه نه بغیر بنه داخليږي. دلته د نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ذکر کړي چې د نبی کور لبنه داخليږي. او اتلسمی سپاره کې تیر شوی سوره نور 28م آیت کې چې د اچا کور لبنه داخليږي بغیر د اجازه نه. خبره پوهیږئ کنه د عام مومنانو کور لچ داخليږي ام اجازه بغواړي. خودلته د نبی کور زکه او خود چې د آیتونو د نبی علیہ السلام په باره کې نازل شوی دي. اے مومنانو مداخليږي بیوت النبی د نبی علیه الصلاۃ والسلام کورونو لا الا ان یؤذن مگر دا چې اجازه وکړي شي لکم تاسو لا الا طعام د خوراک د پاره، یعنی مطلب بغیر ضرورت نه داخليږي اجازه مغواړي الا طعام خوراک د پاره. دا اول ادب شو، دا اول ادب شو په صيغه د نهي سره چې بغیر د اجازه نه بنه داخليږي. دویم ادب دا دی غیر ناظرینا چې نه یاستي انتظار کوونکې اناهو د پخیدلو د خوراک، انا پخیدلو ته وي او هو ضمیر تو عام راځي دی. غیر ناظرینا چې ناستي انتظار کوونکې اناهو د خوراک د پخیدلو. څه مطلب؟ یعنی مخکې بنځي داسې نه چې تعالی ټیم درکړی لکه 4 بجې غوښته او ته سبوی نه ورشي کلارې بس پکټ کې دی اړولې سی به پروتي داسې مکوي. ځکه په دې سره کور والا واده والا تکلیف رسیږي. خو تعالی ویل نشي چې ولې د وخت رااله، خو لیکن هغه لګي د خپل بندوبست کې د کور تنظیمات جوړي، د ملمنو پروګرام برابر ته ورغلې ابه تعالی اوس شي نه رو باسي کاغه خپل کار جوړي. غیر ناظرین مکی گئے انتظار کوونکی اناهو د خوراک د پخیدلو چې خوراک لا پوخ نه دی او ته مخ کې نه ورغلې تکي دی والده دسه مکوي. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن چې کله دعوت درکړې شي نو داخل شي. دا دریم ادب چې کله دعوت درکړې شي الله وی فادخلوا بیا څه شي داخل شي. یعنی د دعوت نه بغیر بنځي ګوره چې چا دعوت نه درکړې په پروګرام کې به شرکت نه کینه به وعده لزی نه بل پروګرام کې شرکت. ځکه حدیث کې راغلی دی چې کم سړی بے دعوت لاړ شي یو خوراک لا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وای دا سړی غل دی او ډاکو دی. دې سړی غلا او حرام یې وکړل نو بغیر د دعوت نه بچاتو عام نه ځخه. مفید الطالبین یو وړو کې شان کتاب دی مدرسو کې لوستل کیږي. هغه کې راغلی دی اخر کې دا اول باب چې ختميږي وی ثمانیه اذا اهینوا فلا یلوموا الا انفسهم. اته کسان دي کچا بی عزت کړل کچای سپکاوي او کو خپل ځان به ملامت کوي بل څوک به ملامت کوي. اغه اتو کسانو کې یو د الاتی مائدتن لم يدع الیها، اغه کس چې چا ول دعوت نه ورکړو بی دعوت ورزي نو کچا بی عزت ک چای بی عزتی وکړه نو به خپل ځان ملامت کوي ګوت دي ځان له اونې سیبل چاله دی نه وي ولی بی دعوت نو بغیر د دعوت نه چرته تل جایز نه دی. یاد ساتي. ها یو خبره یاد ساتي ګوره چې ناپوهي کې اون غرزيږي. یو خو دینی مجالس دي ترجمه دا ختم د قران کریم شوه دی د تراویح ختم دی یا د تفسیر ختم دی دي کو د دعوت ضرورت نشته. دلته خلک خوراک لنه زی کنه دلته خلک زی ثواب په نیت باندې کاغوي خوراک راوړي دي کنه. دی بعض جمعهتونو کې تراویح ختم جوړي خلک مټیان راوړي فروټ یو شی بل شی راوړي کنه نو الته بي دعوت هم تللی شي ځکه الته ستا مقصد خوراک نه دی او بل دا چې هغه خوشحالي کې بدی باندې چې خلک راشي. هغه چې دا پروګرام برابر کړي هغه خوشحالي کې چې خلک راشي او شرکت وکړي نو د زین له بیت لشه بي دعوت هم دا هغه زین دي چې مثلا چا وعده دی د چا عقیقه ده ولیمه ده خبره پويږي کنه په دسي زینو کې بي دعوت شرکت نه کوي. فاذا طعمتم چکل خوراکو کیف تشرون خوارشین دابل ادب چکل خوراکو کی الله وینو بس خوارشین اور به ساری گئی مخه. زکه قربلم تکلیف وی غم ستړی شوی ټول ورځ کار کړي منډه تر دیوالی غم په دې خوشحالي کې چې میلمانه لاړ شي او تم بز خپل کار لټاو. دا سلام مادب پنځم ولا مستأنسین او مکیږي منکون کی لحدیثین د خبرو سرا مکیږي منکون کی د خبرو سرا څه معنا د خبرو مینه مکو چې بدل تکین او خبره شروع کوي او غپې شپې شروع کوي او قصې راواچوي قربله تکلیف وی. ان ذالکم قر الله اوس وجه بیان ان ذالکم بشک داکار کان یؤذی النبی تکلیف ورکه نبی لا فیستحیی منکم نو غشرم کې استاسونا. نبی علیه الصلاۃ والسلام لري تکلیف په دغه وخت کې ځکه نبی رسول الله وختل چې خپل کارون له اوسګار شمه دلته صحابه ناس صحابت لل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اوسګار شه مثلا د خپل بیبي سره ملاو شي او بیا د دعوت په کارونو کې مصروف شي. نبی علیه السلام اوسګار نو
نو ان ذالکم بشک دا کار کان یؤذی النبی تکلیف ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا فیستحیی منکم نشرم کی استاسنا والله لا یستحیی ولا شرم نکی من الحق د حق بیان ولنا الله خو شرم نکی کنه الله حق بیان چې بس زیری مجو واذا سالتموهن داش پغم ادب دی وسخه واذا سالتموهن چکل تاسو غواړی د دې زنانو نه متاعن څه سامان فاسالوهن نو غواړی من وراء حجاب د پردې شالا ما تاسو لمخ کی خبرو کدی وخت پورې پرده لازم نه وغه اوس پرده لازم شه الله و چکل د دې زنانو نه غواړی متاعن څه سامان نو غواړی من وراء حجاب پردې د شانا مخامخ کیږي بنخه ما مخ کی خبرو کړ په تعلیم باندې وځي کې کنه چې زنانه چې دغه به تعلیم کوي قران حدیث بزده کوي امدغه شان کا مکتب لذي لیکن مخلوط تعلیم بنئ د هلکانو سره یو ځای بنئ کی او د سړونو به درس نه وي ګوره مخامخ نه بنئ کی نه ځکه الله وجه د پردي شال مخامخ نه ک پرده لګیدلی یا په لوډ سپیکر باندې درس نو بیا سید متاعا امام قرطبی سی ابوی وی متاع دلته عام دی کده دنیا سامان او کده اخرت سامان یعنی کده دنیا ضرورت دی او د خزینه غواړي ام د پردي شاله او کده اخرت مسأله ده علم دی دینی مسأله ده نو هغه هم د پردي شاله دواړه امام قرطبی سی وی دی کې داخل دي او دینه معلومه شوله چې د ضرورت په بنا باندې خزا د سړی سره خبرې کولې شي چې ضرورت دی او شی ته غواړي مسأله ته زده کوي نو د ضرورت په بنا باندې لیکن پرده ومینځ کی بیګور دینه معلومه شوله چې د خزې مقصد دی عورت دی د خزې مخ عورت دی خزه به مخ پټي سړی ته به نخ کارا کوي بعض خلکو یې زمنګ نیت صفا دی مړ زمنګ دړه کې چې شي نشته دی نو ګوره دا خطاب الله صحابه ولګي صحابه ول الله وجه کله زنانو نه یو شی غواړي د پردي شاله غواړي نو استاد صفا دی ولې د صحابه زړه غندو د صحابو نستاز ډیر پاک شو الله صحابه ول وجه د زنانو نه شی غواړي د پردي شاله او غواړي نو صحابه زړه خوستان ډیر پاک چې هغه ول الله وی د پردي شانه او غنو ته به خامخا غواړي ګوره ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن الله اوس د دې فائدہ بیانای ښه چې د دې فائدہ څه ده چې تاسو د زنانو نه یو شی غواړئ او د پردي شاله غواړئ الله وی په دې سره مستاسو زړونه پاک شي زړه کې بدی بدنیتی ناراضي پردي خزي طرف ته توجه ګرځیدل دا بن ناراضي ښه ذالکم اطهر دا پاکون کې دی لقلوبکم د پاره د زړونو تاسو وقلوبهن او د پاره د زړونو د دې زنانو یعنی په دې سره مستاسو زړونه پاک شي او د خزرونه پاک شي غلط نیت او اراده بنه پیدا کیږي وما كان لكم داوم ادب دے وما كان لكم جائز ندی تاسو د پاره ان تؤذو رسول الله چې تکلیف ورکړي د الله رسول الله یعنی هیڅ وخت کې به د الله رسول الله تکلیف نه ورکوي صرف د دعوت په موقع نه هیڅ وخت کې جایز نه دي اتم ادب داده والا او دام جائز نه دي ان تنكحوا چې تاسو نکاح او کوي ازواجه د نبی عليه الصلاه والسلام د بیبيانو سره من بعده رست د نبی عليه الصلاه والسلام نه ابدا همیشه جائز ندی چې تاسو نکاح وکړئ د نبی علیه الصلاة والسلام د بیبیانو سره من بعده ورسته د نبی علیه الصلاة والسلام نه ابدا همیشه د پاره د پیغمبر د خود سره نکاح جائز نه ده ولی د یو څو وجه یو خود دی وجنا چې د پیغمبر احترام پکار دی ادب پکار دی نو د ادب تقاضا ادا چې نبی رسول الله د چا سره نکاح کړي امتین به وسره نه یو دویم په دی وجه د دې صورت په اول کې تیر شي او ازواجه امهاتهم چې د پیغمبر بیبیانی د امتیانو مورګانی او د مور سره خو نکاح نه کیږي نو لکه څنګه چې د خپل مور سره نکاح جائز نه د پیغمبر مورم د امتی د پاره د سده لکه مور د پیغمبر خزر د امتی د پاره د سده لکه مور نکاح به سره نه کوي دریم وجه دا چې خزب په جنت کې د اورستانی خاون سره ګوردا مسله ده خزب په جنت کې د اورستانی میړه سره چې اخیرنۍ نکاح د چا سره شوه ده نو اس قبل څوک راولګي د پیغمبر د خزې سره نکاح او کینو دا خو به جنت کې د پیغمبر نه وجودای دا خو به برخه نو په دې خاطر باندې د پیغمبر د خزې سره نکاح جائز نه ده چې دا خزې الله د پیغمبر سره یوځي په جنت کې ان ذالکم یقینا داکار یعنی دا پیغمبر د بیبیانو سره نکاح کول کان عند الله د الله په نسبت عظیما لوی ګنا په دې آیت کې آداب بیان شو بعضی اوامر او بعضی نواهی
ان تبدو شيئا دام د دې مخ کې سره لګيږي کتا سو ښکارا کوي یو شی او تخفوه یې پټوي یعنی کتا سو بدی باندې عمل کوي او کینه کوي کپټي کوي او ښکارای کوي فان الله نو بشک الله کان دې بكل شيء بهر یو شی باندې علیمن پوي مطلب دا چې په دې احکام او عمل او کوي ګوره کوي پټوي او ښکارا کوي الله معلومات شته دي لا جناح عليهن في آبائهن مخی آیت کې ذکر شو واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب چې کله تاسو د زنانو نه یو شی غواړئ د پردي شاله او غواړئ یعنی مخامخ کېږي بنو اوس الله بعضی سړی خي چې هغه سره خزه مخامخ کېدې شي او هغه سره خزه ځان لکېدې شي په یو کوټي کې وسره کې ناشته شي بعضی کسان الله خي ګوره لا جناح نشته دې څه ګناه علیهن په دې زنانو باندې فی آبائهن په بار د خپل پلرونو کې پلار سره کوي وزیشي خزه خیر دی پلار دی کنه نشته څه ګناه علیهن په زنانو باندې فی آبائهن په بار د خپل پلرونو کې ولا ابنائهن او په بار د خپل زامنو کې کزوی سره وزیشي هم باک نه کوي ولا اخوانهن او په بار د خپل ورونو کې کورور سره وجلې یو خزه خپل یوځي کې نه باک نه کوي ولا ابناء اخوانهن او په بار د خپل ورونو کې کوریر سره یوځي کې نه ام باک نه کوي وراره ولا ابناء اخواتهن او نه په بار د خوریانو کې کخوري سره جلې یوځي کې نه خزه یوځي کې نه باک نه کوي خورې نه کوي وسره نه کیږي ولا نسائهن او نه په بار د نور زنانو کې یو خزه د بل مسلمان خزه سره یوځي کې نه باک نه کوي ولا ما او نه هغه ملکت ايمانهن چې مالکان دي د دې خزو خلاصونه یعنی وینځي صرف وینځي مراد دی ګوره غلامان نه یعنی کدا خزه د خپل وینځي سره یوځي کې نه باک نه کوي د دې اجازه شته ده سورۃ نور یو دیرشم آیت کې الته ډیر سړي خو دلو الته پکې خسرم خو دلو نور کسانم خو دلو الته مقصد دا او کدا خزه ول خپل مخ او لاسونه ښکارا کې باک نه کې الته دا معنا و او دلته مقصد دا لري کدا خزه وسره بیل ازان لکینی ام باک نه کوي دی له خلوت و نو دا کم خلک دي خو په دې کې بیا تر او ماما ذکر شوی نه دي هغه پکې داخل دي په دې آیت کې د تر او د ماما خبره ذکر نه ده خو اکثر علما وایي چې هغه پکې داخل دي یعنی خزه خپل ماما سره او د خپل تر سره بیل لکینی ام باک نه کوي واتقین الله او ویریږي د الله نه الله دې خزل او واتقین الله دا صيغه د مؤنث ده ګوره د الله نه ویریږي څه معنا یعنی نور خلق له بزان نخکاره کوي ان الله بشک الله کان دې علی کل شیء فهر یشبان شهیدا حاضر ناظر ار یوشن الله وی خبر ان الله وملائکته اوس په دې آیت کې ذکر کیږي عظمت شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام لوی شان الله بیانوي ګوره الله پیغمبر لا لوی شان ور کړی دی ان الله بشک الله وملائکته او ملائکه د الله یصلون درود را لېږي علی النبی په نبی علیه الصلاۃ والسلام الله په پیغمبر باندې درود را لېږي او ملائکه د الله درود د دې رحمتونه کرا لېږي د صلات نسبت جلاله لوش مراتنا رحمتونه دي او د ملائکه درود د دې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره بخنه غواړي دعاګانې کوي الله جل شانه او ملائکه د الله یصلون درود را لېږي علی النبی په نبی علیه الصلاۃ والسلام یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو دا پنځلسم خطاب دی اے مؤمنانو صلوا علیه تاسو درود ویوي په نبی علیه الصلاۃ والسلام وسلموا تسلیما او سلام ویوي په سلام ویلو سره الله مونږ تاسو له چې اے مؤمنانو تاسو درود ویوي په نبی علیه السلام باندې وسلموا تسلیما او سلام ویوي په سلام ویلو سره دا آیت چې کله نازل شو صحابه راغله چې اې د الله رسول د سلام چل خو موږ لزده دي السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا نبی الله خو د درود چل موږ لنه راشي دا درود څنګه ویو دا درود موږ پتا باندې څنګه ویو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ولا اغه درود خو دا چې کوم موږ تاسو په مانځ کې لولو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا درود ولا خدا دي درود إبراهيمي و دا درود ولا خدا د ځان درودونه جوړول ګور صحیح نه دي هغه درود چې کوم په احادیث کې راغلي امغه ویل پکار دي
ان الذين يؤذون الله ورسوله. د نبی علیه الصلاۃ والسلام لوی شان بیان شو. نو اوس په دې آیت کې زورنه ده او تخویف دی د هغه خلکو د پاره چې په دې آیتونو باندې عمل نه کوي، الله لا تکلیف رسي او د الله رسول لا تکلیف رسي، نو په دې باندې لعنت دی. ان الذين بشکها کسان یؤذون الله چې تکلیف رسي الله لا څنګه تکلیف رسي؟ الله لا د تکلیف رسولو مقصد دا دی چې کم سړی الله لا د بچی نسبت کوي، د الله سره شرک کوي، د الله حکم نه مني، بغاوت کوي، دا معنی ده. الله رسول تکلیف نشي راولي. بشک هغه کسان چې تکلیف رسي الله له ورسوله او د الله رسول له تکلیف رسي. د الله رسول له تکلیف دا ده چې خبري ورپسې کوي، تهمتونه ورپسې تړي، بدره دی ولا وای، کنزله ولا کوي، او یي وਹੀ لکه په خود کې چې کافرانو نبی رسول الله زخمي او د پیغمبر د طریقونو خلاف دي، دا ټول تکلیف دي. نو بشک هغه کسان چې تکلیف را ور کوي الله له ورسوله او د الله رسول الله، لعنهم الله، الله لعنت کړي دي په دوی باندې په دنیا او آخرت، په دنیا او آخرت کې، واعد لهم، والله تیار کړي د دوی لپاره عذاب مهین، عذاب شرمون کې. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، مخکی د پیغمبر بیان شو، اوس د عام مؤمنانو بیان دی. الله وی څوک چې مؤمنانو سړو او مؤمنانو خذل تکلیف رسي نو دا هم لوی ګناګار دي، ګوره دا هم لوی جرم دی. مخکې تیر شو چې الله له تکلیف نه رسي، د الله رسول الله اوس وی چې مؤمنانو سړو او مؤمنانو خذل بم تکلیف نه رسي. تکلیف څه دی چې هغه پورې تهمتونه تړي، بدره دی ولوي، د خذو سپکاوي او بیزتی کې ورپسې ګرځي، دا ټول تکلیف دی. والذین او هغه کسان یؤذون المؤمنین چې تکلیف رسي مؤمنانو سړولا، والمؤمنات او مؤمنانو خذل تکلیف رسي، تهمتونه ور پورې تړي، خبري ور پورې کوي، تنګي پلارو کوڅوږي، بغیر ما، بغیر د هغه څنګه اکتسبو چې دوی کړی وي، یعنی هیڅ جرم هم نه دی کړی، بغیر ما، بغیر د جرم نه اکتسبو چې دوی کړی وي. فقد احتملوا، یقینا دوی پورته ک بهتانا، تهمت و اثما مبینا، او گناہ کارا. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک، په دې آیت کې 15 خطاب دی نبی علیه الصلاۃ والسلام لا، او په دې کې ذکر کیږي مسأله د پردې. مخکې مختصر ذکر شولا چې کله تاسو د زنانو نه یو شی غواړئ د پردې شالای او غواړئ. اوس الله زنانو له د پردې حکم کوي چې ای زنانو تاسو چې کله د کور نه بهر اوځئ نو ځانونه خپ پردې کې کوي، بوکری واغوندي او یا غټ پړونه د ځان نتاو کوي چې خلک تاسو به پلاره کې نه تنګي. د دې فائدہ دا ده مونږ تاسو دې خبرونو کې کله راځي او شی بل شي کې چې فلاني زی کې خلکو خزه تنگ کړل وې زوره ولا تکلیف ولا ور سودا هغه خدایات ساتي. دا تجربه د دې آیت نه معلومیږي. هغه خزل خلق تکلیف رسي، خلق لاره کې تنګي چې هغه پرده نه کوي، چې بوکرای نه پسر لوڅ مخ ګرځيږي، ځان خسته کړي، نو دغه رقم خزه خلق تنګي. کما خزه چې په عزت کې ګرځيږي، بوکرای اچولې دا مخه پټ کړي، د حیادار د څوک جرأت نشي کولای چې خزه لور پاتې دیله تکلیف ورسي. دا په تجربه سره ثابته خبره ده. نو الله په دې آیت کې دا مسله ذکر کوي چې مؤمنان خزه دې پرده وکي، نو به بوله څوک تکلیف نه راسي. یو ورځ چا مال دا خبره وکړه چې په کابل کې یو جلې چا په چاکوګانو والد او دا هغه ما ولې د خپل تجربې نه د دې آیت په بیا باندې ویل مال چې دې جلې په پرده نه وکړي. ګوره نو غیر لوي اوم د سیده کس ویل بالکل پرده نه وکړي، هم د څه ګرځیدل. نو مولا دا آیت دلیل کې پیش کړي. دې آیت کې الله دا خبره کوي چې هغه خلکو له هغه خزل تکلیف رسیږي، په لار کې الکان تنګي او دا غوي بیزتی کوي چې کمی خزي پرده نه کوي. شرعي حجاب او پرده چې او کې بوکرا واچي به څوک ضرورت نشي کولای. یا ایها النبی، اے نبی، قل ولی ازواجک، خپل بیان ولدی، وبناتک، خپل لورګان ولا، ونساء المؤمنین، او د مؤمنانو زنانو ولم اویوا، یدنین چراغ زړند کی علیهن پخپل زانونو باندې من جلابی بهن، خپل غټ صادرونا، یدنین چراغ زړند علیهن پخپل زانونو باندې من جلابی بهن، خپل غټ صادرونا. جلابیب د جلباب جمع ده. څنګه را زړند؟ عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د دې طریقه وخودله.
وې زه تاسو له دې آیت معنا کوم غټ څادر راواغستو د ځان نه تاو کو ټول بدن پکې پټ ک صرف یو سترګه ښکارا پرې خدله وې دا مقصد دی د دې آیت چې صرف یو سترګه بزنانه پرې د لارې د قتل د پاره چې پدی باندې لار ګوري خو ما مخکم دا خبره کړې و چې نن سبا د سي بوکریشتا چې بس د سترګې ښکارا کول له ضرورت نشته زګه دې بوکرو کې خپل جال لګېدلې باغی باندې خزلار ګوري کړي نو سره د سترګو ښکارا کول له هم نن سبا ضرورت نشته نو الله ويدني نشرا زوړند کی علیهن بخل زانون باندې من جلابی بهن خپل غټ صادرونا ذالک ادنا الله وی دا ډیر نږدې ده ان يعرفنا چې دوی به او په جاندل شي چې دا خو اصله خزده فلا يؤذين نو تکلیف بنور کول کیږي پوښلې په الله وی دا نږدې ده ان يعرفنا چې دا خزه به او په جاندل شي کمی خزه چې پرده کړي دا حجاب کړي ده نو او په جاندل شي خلک به پويږي چې دا اصله خزده فلا يؤذين نو بیا تکلیف نو ور کول کیږي به څوک تنګي نه به څوک بیزتی نه کوي څوک به جرأت نشي کولای وکان الله او دې الله غفور الرحیم بخنک انکه مهربان لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض پدې آیت کې زور نه د منافقین ولا منافقان خلق په هغه زمانه کې مدا کارونه به کول چې خزه به تنګول لارې کې بغناستو دا غوي بیزتی به کولا او خبرې به ورپسې جوړولې او نن سبا هم د منافقانو دا کار دی بعض فاسقان فاجران کسان چې پلارو کې ناشتي کاری امدغه چې بس زنانه ول ګوري او دا غوي پسې خبرې کوي او قصې ورپسې جوړي نو الله وی کدوې معنا نشي د دې کار نه نو اے پیغمبر تعالی به حکم وکم چې وای نه سو قتل جهاد ورسره لئن لم ينته المنافقون كما نشي منافقان سړي والذين هغه کسان في قلوبهم چې پزړونو د دوی کې مرض ده دلته د مرض نه مراد د خزو مرض چې پزړونو کې مرض پروت دی د خزو پسې ګرځیدل او هغه پسې خبرې جوړول او هغه لکتل دا مرض دی چې پزړونو د دوی کې مرض ده والمرجفون او هغه کسان چې پروپاګاندا جوړي په خزو پسې مرجفون څه معنا چې خبرې جوړي درو خبرې جوړي په خزو پسې فل مدینه په خار کې لنغرینک الله وی کدوې معنا نشي کدا منافقان معنا نشي د خپل کارونو نه لنغرینک نو خامخا منګ بتیس کو تابهم په دوی پسې منګ بتا 30 کو څه معنا منګ بتاله امر کو چر پاسه ورته منګ بتا 30 کو بهم په دوی پسې ثم لا یجاورونک بیا بنشي اوسېدل تاسرا فیها بدی مدینه کې الا قلیلا مگر لګ وخت یعنی بیا بو تختی ملعونین دا لعنت خلق دی الله وی په دوی لعنت کړي شوی دا کم خلق چې زنانه تنګي اينما ثقفو کم ځای کې چې دوی بیا مندل شي اخذو وبني ولشي وقتلوا او قتل بکړي شي تقتیلا فقتل کول سرا چرته چې په وسبر شي زکه دا منافقین دي دوی د قرآنی احکامونو انکار کوي سنت الله پشانت د طریقې د الله فی الذین فهغ کسانو کې خلو چې تیر شوی دي من قبل مخکي یعنی دا طریقه د الله مخکینو پیغمبرانو سره مو ولا تجدوا هیڅ کله به پیدا نه کړي سنت الله د الله د طریقې د پاره تبديلا بدلیدل يسالك الناس عن الساعه په دې آیت کې زجر دی بعض خلکو به چې کله مخکې بیان وشو چې منافقینو د پاره سختی بیان شو ګوره قیامت راځي د الله نه ویریږي دا غلط کارونه مکوئ خزمت انګوي تکلیف مرسوي نو دی به ویل قیامت به کله راځي مړه دا خو چرشه خبي یو قسم خاندانای به کولا کله برازي د قیامت يسالك الناس استانه پختنه کوي خلق عن الساعه د قیامت مبارکی قل وی پیغمبر انما علمها بشک علم د قیامت عند الله د الله سره دی د قیامت علم د الله سره دی راضي به وخت معلوم نه دی وما يدريك او تعالی چې خبر درکولې شي د قیامت مبارکی لعل الساعه یقینا قیامت تكون قریبا دی نزدې وما يدريك تعالی چې خبر درکولې شي مطلب تاسو خبر نشته دی لعل الساعه بشک قیامت تكون قریبا دی نزدې ان الله لعن الكافرين پدې یو څو آیتونو کې دي څلورو پنځو آیتونو کې
ذکر کیږي تخویف اخروی په دې شپږو آیتونو کې. ان الله بیشک الله لعن الکافرین لعنت کړي په کافرانو او اعد لهم او تیار کړي د دوی د پاره سعیرا ور د لمبو والا خالدین فیها همیشه به پاغه کې ابدن همیشه لا یجدون دوی په پیدانه کې ولین څوک دوس ولا نصيرا او نه مددگار یوم په هغه ورځ باندې تقلبو چې اړول کیږي راړول کیږي وجوههم مخونه دوی په نار پور کې اړول کیږي راړول کیږي به الله وي مخونه دوی په نار پور کې لکه څنګه چې سړی غوخه سره کوي اړې را اړې دغه شان به دوی مخونه اړول کیږي راړول کیږي پور کې یقولون دوی بو یا لیتنا ہے افسوس دے پمن باندې تا کفار بوئی ہے افسوس دے اطعنا الله چې من حکم من له بيد الله واطعنا الرسول حکم من له بيد پیغمبر بیا به ایمان کوي کاش کې من د الله او د الله د رسول حکم من له وي په دغه احکام عمل کړي بیا افسوس به بیا کوي. وقالوا او دوی بوای ربنا ای زمنګ رب انا اطعنا بشک من خو خبره منل وسادتنا د خپل سردارانو وکبراءنا او د خپل مشرانو سادتنا د خپل سردارانو د دینه مراد باطل پرست مولیان او پیران دي چې موږ د خپل باطل پرست مشرانو خبره منلې وي وکبراءنا او د دینه مراد د اقتدار والا حکمرانان چې موږ خدای خبره منلې وي د رئیس جمهور خبره منلې وي د والی او د ولسوال بي دینه. وقالوا او دوی بوای ربنا ای زمنګ رب انا اطعنا بشک من خبر من ل وسادتنا د خپل سردارانو یعنی باطلان د باطل مولیانو وکبراءنا او د خپل مشرانو د دینه مراد د اقتدار والا دي غټان خلق فاضلون السبيل نو منګي گمراه کړو د نه غلارنا من خو دوی په روان شو منګه د نه غلارنا گمراه کړو. ربنا ای زمنګ رب آتهم ورکا دوی له ضعفین دوچن من العذاب د عذابنا اے الله دوی له دوچن عذاب ورکا ولعنهم او لعنتک پدوی باندې لعنن کبیرن لوی لعنت اے الله دوی له دوچن عذاب ورکا ولی یو عذاب د خپل ګناه او بلدا چې منګ له د ګناه دعوت را کړو منګي گمراهان کړو نو اے الله دوچن عذاب ولا ورکا. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی پدی آیت کې شپاړسم خطاب د اخرانه مؤمنانو د پاره او د دې مقصد دا چې اے مؤمنانو لکه څنګه چې بنی اسرائیل خپل پیغمبر لا موسی علیه السلام له تکلیف ورکړو تاسو د خپل پیغمبر له دا رقم تکلیف مو ورکوي کنه لکه څنګه چې بنی اسرائیل پیغمبر له تکلیف ورکړو تاسو د پیغمبر له تکلیف مو ورکوي. دا آیت دا هغه خلکو پر رد کې نازل شو چې کوم خلکو نبی علیه الصلاۃ والسلام له تکلیف رسولې وغه لکه مخکې تاسو قصه واوریدل چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړه نو بعضی منافقین او مشرکین خبرې شروع کړې چې او دا څنګه پیغمبر دی خود خپل ننګور سره نکاح وکړه او دا دی هغه دی نبی رسول الله ته تکلیف رسول. بل یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام غنیمتونه تقسیم کړ نو ذل خو وای صرف نامه باندې وسړی را پاتې د ورلوي اې د الله رسول ته خو عادل اونک انصاف دی اونک الله وای ظالمانو تاسو دی پیغمبر لولي تکلیف رسوي لکه څنګه چې بنی اسرائیل خپل پیغمبر موسی علیه السلام له تکلیف رسولو. بنی اسرائیل څه تکلیف رسولو موسی علیه السلام له هغه یو تکلیف موسی علیه السلام له دار رسولو چې ورلوي چې اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون موسی علیہ السلام لویل چې تو او رب دلار شي جنگ کوکې موږ بدل تناست موږ نس موسی علیہ السلام ته تکلیف رسولو. دویم مفسرین لیکلي دي بنی اسرائیل موسی علیہ السلام باندې تهمت لګول او چې د خپل روح قتل کړي دي هارون علیہ السلام وې دې وجلې دروغ ورپس جوړ کړو د موسی علیہ السلام ته تکلیف رسولو. دریم واقعا دا چې دوی به موسی علیہ السلام باندې تهمت لګاو چې په د باندې برګه مرز دی او دغه اندامي مخصوصه چې دا پرسیدل دي خصيتين دا تهمت په موسی علیه السلام باندې لګاو. نو یو ورځ موسی علیه السلام لمبل جامع وستلې وی پکانی باندې خو په غټه باندې دا غټه چوا روانه شو منډې کړې د موسی علیه السلام جامع پیوي موسی علیه السلام ورپسې دی او غټه مخ کې دا غټه د بنی اسرائیل یو ډله ناس ته مجلس او اغه زیاله ورغله هغه مجلس لا ورغله موسی علیه السلام ورپسې ورغله ته دا غټه ودرېدل موسی علیه السلام ته خپل جامع را واغست
نو خلکو او قتل چې د موسی علیه السلام په بدن باندې هیڅ قسم مرض نشته دی. نو د موسی علیه السلام پاکي الله بیان کړل. نو دای موسی علیه السلام ته تکلیف رسولیو. خو په دې باندې بیا مفسرین یو سوال را نقل کوي چې دا خو د موسی علیه السلام بې عزتي وشو. زکات چې جامع ته نه او تختیدل یو دا ورپسې بربند ور روان دي ټول خلکو ولید دا خو د پیغمبر بې عزتي ده. نو علما جواب کوي چې موسی علیه السلام مکمل بربند نه وخه بلکې لنګ اغوسته او زکه پیغمبران چې کله لام به کسان لځه کې لام به ام ټول بدن نخ کارا کوي. نو عورت پټو خدا نور بدن خلکو ولید او معلومات ورلوش. په خبره پويږي کنه زکه خو به د نبی سلام په بدن باندې برګه مرز دي موسی علیه السلام به خود. نو یا ایها الذین آمنوا ای مومنان لا تکونوا مکیږئ کالذین پشانت د هغه کسانو آذو موسی چې تکلیف رسول او موسی علیه السلام لا هغه تکلیف څو ما تاسو بیان کړ. فبرأه الله نو الله خلاصې ورک موسی علیه السلام لمما ده هغه څنګه قالو چې دوی ویل الله بریکو الله دغه خبرونه خلاص. وکانه او موسی علیه السلام عند الله ده الله په نسبت باندې وجیها مخورزو. وجیها معنا مخورز به جانې مخورز دی لوي کنا چې په کلی کې وسړی خلک داغه خبره نه غورځي کچاله ورش خلکی خبره مانی. مثلا د چا دو کسانو په منځ کې لانجه وشي دا ول ورشه لکه بس تیر شری خبر نه بس وې زو تراغله نو بس وکم منون مخور سره کنه. نو و د الله په نسبت باندې وجیهن مخور یعنی د اوچته مرتبه والا لنډه آسان. یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو اتقوا الله ويرګید الله نا دا د مومنانو د پاره ولسم خطاب دی. اے مومنانو اتقوا الله ويرګید الله نا وقولوا او وی قولا سديدا وینا درستا برابر خبره بکوي. ګوره چا پورې به تهمت نه تړای د چا بده ردی بنه بیانوي تکلیف بنه رسوي دروغ بنه وی غیبت بنه کوي دا ټول برابر وینا ده. یصلح لكم دو فعلی بیان ای دو امرونه ذکر شو. یو اتقوا الله دا الله نه ویریږي او دویم وقولوا قولا سديدا درست او برابر وینا کوي. نو څه دو فائدې الله بیان. یصلح لكم قبول بکی الله استاسو د پار اعمالکم استاسو عملنا ويغفر لكم ذنوبكم او وبخي تاسو استاسو گناهونه. الله بستاسو اعمال قبول کی او گناهونه بدل او بخي. ومن يطع الله وچاچ حکم امانه د الله ورسوله او د الله د رسول فقد فاز نو یقینا کامیاب شو فوزا عظیما فلوی کامیابی سرا دا سره کامیاب دی. اننا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. دی صورت کې چې کوم مسائل بیان شو کوم احکامات بیان شو دا د الله امانت دی. دا د الله څه شه دی امانت دی. نو الله وی ګوره ما خپل امانت پس اسمانونو باندې پیش کو زمکه لمن پیش کو غرونو لمن پیش کو هغه قبول لک او انسان قبول کړه انسان څخه قبول کړه. ان عرضنا الامانه بشک منګه پیش کو امانت علی السماوات پاسمانونو باندې والارض او پسمکه باندې والجبال او غرونو باندې. الله وی منګه پیش ک امانت نو څه مراد ده دغه دین ښا دغه دین دا مسائل چې کوم دلته بیان شو دا امانت ده. الله وی دا امانت منګه پیش کو په اسمانونو او پزمکه او په غرونو فابینا خو هغه انکار کو ان يحملنها د دې پورته کولونه دا امانت پورته نه واشفقنا او ويردل منها پدې کې د خیانت کولونه چې زمنګ نو به خیانت کوشي. واشفقنا او ويردل منها پدې امانت کې د خیانت کولونه. وحملها الانسان او پورته کو دا امانت انسان. دا امانت چې دا انسان پورته کو انسان قبول انسان ول زي قبلوما. د دې مقصد دا دی. عبد الله ابن عباس یې وایي الله پاک اسمانونو لا د خبرو کولو او د پوهه طاقت ولا الله ورک او الله ورلوي چې اے اسمانونو دغه دین تاسو له در کوم دا قبل وای په دې عمل کوي کنه. اسمانونو پختنه وکړه چې بدلای څه شېشته کنه. الله ورلوي وو که عملم په او کو بدلای جنت خو که عملم اونکو ګورځي به جهنم ده. نور استاسو خپل خو خدای الله ولا اختیار ورکړه قبل وای کنه. اسمانونو چې دا ووردل چې او جهنم ور سره ده بس منګه نه قبل وای که عملم په اونکو بیا جهنم ده بس مونږ تیار نه. الله ولا خپل خو خبر کړو چې قبل وای کنه قبل وای. بیا الله پاک زمکه لدار کم خبره وکړه چې دغه امانت تاسو لدار کوم دا دین تاسو لدار کوم قبل وای کنه
خو خستاسو ده او ما خبره ولو کړه عملم په وکړو جنت کا عمل مونږه جهنم دی ګور نو دوی منکارو به الله د امانت غرونو لا پیش کا هغه منکارو الله پاک د امانت به آدم علیه السلام لا پیش کړ آدم علیه السلام چې پیدا کړ ورلوې دا شاندار دین قبلې کړي که قبول دې کې جنت دی که قبول دې نه کې جهنم دی نو آدم علیه السلام ویل چې هر کله جنت شته دی اے الله نو بزې قبلو ما دا الله نه امید دي چې الله به کامیاب کړي خیر سره نو وحملها الانسان الله ودا امانت انسان قبول کړه خو بیا الله ته وی انه یقینا خیانتګر انسان دا هو زمير راځي دی خیانتګر انسان لګوره خیانتګر انسان چې په دې امانت کې خیانت کړي دي کان ظلومن دا ډېر لوی ظالم دی جهولن ډېر لوی جاهل دی هغه انسانان چې دا امانت قبول کړي دي خو سي خیانت پکې کوي نو الله وی دا ډېر لوی ظالم او جاهل انسان دی خبره تاسو پوښتلې کنه انه کې دا هو زمير آدم علی السلام ته راځي نه دی ګوره بلکې چاته راځي دی دا خیانتګر انسان چې په دې امانت کې خیانت کړي دي کان ظلومن دا ډېر لوی ظالم دی جهولن ډېر لوی جاهل دی ظلوم او جهول صيغه د مبالغه فعول وزن دی اوس په دې ورپسې آیت کې د دواړو بدله الله ذکر کوي هغه انسان چې خیانت کړي دی داغي سزا عذاب دی او هغه انسان چې خیانت نه دی کړی داغي بدله بخنه او جنت بیا دا خیانتګر چې دا په دوه قسمه دي ګوره دا چې خیانت کړي دي یو هغه کسان دي چې ښکارا په ښکارا خیانت کړي چې هغه کافر دي او بل هغه کسان دي چې پټ پټ خیانت کړي چې هغه څوک دي منافقین دي ليعذب الله د دې لپاره چې الله عذاب ورکړي المنافقین منافقان سړول والمنافقات او منافقان خذلا والمشركين ومشركان سړول والمشركات ومشركان خذلا ويتوب الله او چې الله مهرباني وکړي علی المؤمنین په مؤمنانو سړو والمؤمنات او په مؤمنانو خذو دا هغه خلک دي چې خیانت نه دی کړی وکان الله او دی الله غفور الرحیم بخنک انکه مهربان اخره کې صرف بخنه ذکر کړه عذاب ذکر نه کړ مکه خو دوه قسمه خلک ذکر شو خو اخره کې بخنه ذکر کړه الله اشاره ده چې رحمت د الله غالب دی په غضب د الله باندې وکان الله غفور الرحیم